صحابه کرام ناس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یاره نیکه ښځه کمه د جنتي یو وی چې منځونه ډېر کوي چا وی چې تسبیح ډېرې اړوي چا وی چې دا کوي چا وی دا کوي حضرت علي صاحب غلی کور ته منډې وی فاطمه رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کې چې جنتي ښځه کمه یوه ده وی ته راته ووایه وی جنتي ښځه هغه ده چې د دې په بدن د بل چا نظر نه وي لګېدلی د دې نظر د بل چا په بدن نه وي لګېدلی حضرت علي صاحب رامنډه کې یا رسول الله زه ووایم بیا ووایه وی جنتي ښځه دې ته وایي وی دا راته چا ووي وی دا راته فاطمې ووي فاطمه خو د چا لور ده فاطمه بیبي ناسته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي فاطمه میاشته وګوره راختلې ده هغه بیا او اباجانه بیا ودې وګوره کنه میاشته بیا ودې اباجانه او راختلې ده بیا ورته فاطمه ته ولې نه ګوري وی یا رسول الله د اول ورځې دویمې درېمې ورځې میاشته نارینه ګوري زه ورته ځکه نه ګورم چې زما نظر چېرته په میاشت کې د نارینه سره برابر نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه بیبي پسې راغی فاطمه راځه چې زه دا کور ته بځم هغه یا رسول الله علي نشته دی دلته وی زه ستا پلار یم او زه دې هغه یا رسول الله خو تاسو فرمایلی دي چې د خاوند اجازت نه بغیر به نه وځي په دې کې حاجي صاحب راغی یا رسول الله تاسو چېرته راغلي وی فاطمه پسې راغلی یم خو دا نه تله بغیر ستا د اجازت نه فاطمه مې ته حضرت علي صاحب وی ځه حضرت علي صاحب ته وی تم راځه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې روان فاطمه بیبي پسې وروسته روانه علي صاحب پسې وروسته روان حضرت علي صاحب تپوس کې یا رسول الله فاطمه نه یو تپوس کوم زه خاوند یم زه وروسته روان یم دا زما ښځه ده زما نه مخکې روانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فاطمه جواب ورکړه علي ته وی یا رسول الله زه په تا پسې ځکه روان یم برخګه چې ستا په قدمونو زه قدم کېدم زما په قدم حضرت علي قدم کېدي چې دا ما قدم مټاو شي د دې نښه را نه شي هسې نه چې وروستو خلک را روان وي او دا ووایي چې د فاطمې قدم داسې و دې ته ویل کېږي د حیات ژوند